لومړی څه چې د لړم د نوم د اورېدو سره ستاسو ذهن ته درځي هغه د لړم خطرناکه نیش دی. په زړه پورې بیا دا ده حتی هغه کسان چې لړم چیچلي هم نه وي بیا هم د لړم د نوم په اورېدو سره یریږي، یعنی سخت ترې ډاریږي. خو اوس هم په تاسو کې ډیری کسان د لړم په اړه ډیر نه پوهیږئ. یوازې دومره پوهیږئ چې لړم څه ډول شکل لري او پوهیږئ چې چیچل کوي. خو زه به اوس تاسو ته د همدې لړم په هکله 10 جالب او په زړه پورې واقعیتونه شریک کړم او د همدې وړوکي حیوان په هکله به داسې په زړه پورې معلومات درسره شریک کړم چې نه مو تر اوسه اورېدلي او نه مو لیدلي. زه مطمئن یم که دا ویډیو تر پایه وګورئ نو د تاسو لپاره به خورا جالبه او په زړه پورې وي او د لړم په اړه به ډیر پوه شئ او د دې مطلب نه به خوند واخلئ.